سلامونه نیکې هیلې قدرمنو دوستانو، یو ښکلی سفر له ملګرو سره د چشمه شیر په لور. ماشاءالله ډېر یو خوندوره فضا، د طبیعت بېلابېلې ښکلاوې دي او ډېر یو آرامه او زړه راښکونکې فضا ده. ماشاءالله ډېره خوندوره زبردسته. هیله لرم چې دا ویډیو تر پایه را سره وګورئ. اوس انشاءالله روان یو د چشمه شیر اصلي چشمې ته چې هغه کومې اوبه له چشمې راوځي او بیا په همدې ښکلې سرسبزه فضا باندې تقسیمیږي. او را سره ګران د سفر ملګري قدرمن قاري صاحب عبدالنصیر او ورسره قاري صاحب عبدالواحد او ورسره یو بل کوچنی د ماما زوی هم د دې ښکلې چشمې په لور روان یم. واقعا دوستانو زه د داسو ښکلاګانو ډېر هیلهمن یم چې همداسې ښکلاګانې خپله د نږدې وګورم. ډېر خوند راکوي. واقعا دوستانو چې څومره چشمه شیر تعریف کړو هغومره د تعریف او توصیف ارزښت لري. دومره آرامه فضا، دومره آرامه طبیعت، بېلابېلې ښکلاګانې، کال 12 میاشتې ماشاءالله هر فصل چې دلته وغواړې پشکې اخیستلی سي. واقعا دوستانو موږ او تاسو د داسې ښکلو نعمتونو برخوردار یو چې ډېر اروپایي هېوادونه یې برخمن نه دي، نه لري همداسې ښکلاګانې، همداسې ښکلې اوبه، همداسې طبیعت ښکلاوې نه لري. کیمرې ته ګوره کله کله شته ځای دی ماشاءالله. دا خبره قدرمنو لیدونکو، همدا نهر، همدا اوبه چې تاسو ویناست، همدا اوبه دا همدې چشمه شیر دي. هغه چشمې ته چې موږ اوس روان یو، همدلته مو اوبازي وکړه. همدا هغه چشمه ده چې په درې موقعیتو په درې طریقو سره تقسیم سوې ده. داسې مختلفه دغه سوریان یې ورکړي دي چې د هغو نه اوبه تولیدېږي، اوبه را روانې دي، ګرچې نه لیدل کېږي. ګورئ په سر یې جومات جوړ سوی دی د همدې چشمې. همدا یوه چشمه په درې دغو باندې تقسیم سوې ده، په درو داسې یو پیشانیانو باندې تقسیم سوې ده چې د هغو نه اوبه تولیدېږي. همدا اوبه له همدو چشمې دي. خو ډېر افسوس دی قدرمن دوستانو چې داسې چشمې موږ او تاسو په وطن کې لرو، خو اما مهارولی یې نسو. دوستانو واقعا همدا اوبه ډېر خوندورې، ډېرې یخې، ډېرې تکې سپینې، کله آب معدني یا هشامداني چې تاسو ورته وایاست، تر هغې نه هم ښکلې، ډېرې په زړه پورې. واقعا ماهیان هم ډېر پشکې چکرې وهي، واقعا ځان ته خوند کوي. خو افسوس دلته ده، خو افسوس دلته ده چې همدا اوبه خو افسوس قدرمن دوستان دلته ده چې همدا اوبه موږ په سم ډول سره مهار کړې وای، په سم ډول سره موږ همدا چشمې شاوخوا ساحه جوړه کړې وای په ډېر منظم ډول سره چې همدا اوبه په داسې بېلو ښکلا سره
راوتلی واقعا ځان ته جلا خوند کوه.